بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د فیسبوک شپږ مهم سیټینګز ښیم. دغه سیټینګ تاسو ټول لپاره مهم دي ځکه چې ټول د فیسبوک څخه استفاده کوي، خو زیاتره داسې سیټینګ وي، داسې ځانګړتیاوې وي چې هغې له تاسو خبر نه یاستئ. نو په دې لنډه ویډیو کې زه تاسو ته شپږ داسې سیټینګ ښیم چې تاسو لپاره به ډېر زیات مهم وي. تر ټولو لومړی اکثره وخت کې تاسو نه غواړئ د خپل فرینډ لیست نورو ملګرو ته وښایئ، یعنې تاسو چې کوم ملګري دي هغوی ستاسو د فرینډ لیست وګوري. نو تاسو کولی شئ د خپل فرینډ لیست یعنې څومره ملګري چې تاسو سره وي تاسو کولی شئ چې هغه هایډ کړئ. زه راځم فیسبوک خلاصوم. تاسو به په دې ځای کې د درې کرښو باندې کلیک وکړئ. له هغې لاندې به تاسو راشئ سیټینګز اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو په دې ځای کې سیټینګز باندې کلیک کوئ. لاندې به راشئ، په دې ځای کې پرایوسي سیټینګز لیکلي دي. کله چې تاسو پرایوسي سیټینګ ته راغلی په لاندې برخه کې به راشئ، دلته لیکلي دي چې هو کین سی یور فرینډ لیست. ګورئ تاسو ته په دې ځای کې معلومیږي. تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. ګورئ که چیرته تاسو خپل فرینډ لیست پبلیک کړی وي، یعنې هر څوک یې لیدلی شي، نو په هغې حالت کې به داسې انتخاب وي. نو که چیرې غواړئ تاسو دغه خپل فرینډ لیست یعنې کوم ملګري چې دي تاسو سره په فیسبوک کې، تاسو غواړئ له خپلو ملګرو سره یعنې کوم چې تاسو سره په لیست کې موجود دي هغوی ولیدلی شي، نو تاسو به څه کوئ، فرینډز باندې به کلیک کوئ، یور فرینډز آن فیسبوک. او که چیرته تاسو غواړئ چې صرف تاسو یې وګورئ او بل څوک یې ونه ګوري چې تاسو په ملګري څوک دي، نو تاسو به مور آپشن باندې کلیک کوئ. په دې ځای کې به تاسو اونلی می انتخابوئ، یعنې په دې سره به تاسو نور ملګري یا نور پبلک هیڅوک به هم نشي کولی چې تاسو د فرینډ لیست وګورئ. نو که چیرته تاسو غواړئ چې دا هایډ کړئ، فرینډ لیست هایډ کړئ، یعنې صرف تاسو یې وکتلی شئ، نو تاسو به اونلی می په دې ځای کې انتخابوئ. دویم اکثر وخت کې تاسو ملګري یا تاسو سره چې کوم ملګري فیسبوک کې دي هغوی تاسو په ځینو پوسټونو کې یا چې کوم هغوی ویډیو شیر کوي یا کوم پوسټونه کوي، تاسو ورسره تاسو هم پکې هغه تصویرونو کې ټیګ کېږي یا هغه پوسټ کې تاسو ټیګ کېږي. که تاسو غواړئ چې هغه ټیګ تاسو ریموف کړئ، یعنې نور څوک نشي کولی چې تاسو په پوسټونو کې ټیګ کړي، نو تاسو به راشئ په دې درې لاین باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو سیټینګ اینډ پرایوسي ته راشئ، بیا به سیټینګ باندې کلیک وکړئ. لاندې برخه ته به تاسو راشئ، په دې ځای کې لیکلي دي ټایم لاین اینډ ټیګینګ، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. همدارنګه په دې ټایم لاین کې به دلته ګورئ هو کین پوسټ آن یور ټایم لاین، په دې ځای کې به تاسو اونلی می انتخاب کړئ. که چېرته تاسو فرینډ انتخاب کړئ، نو تاسو ملګري کولی شئ چې تاسو په پوسټونو کې ځان سره ټیګ کړي. نو دې ځای کې به تاسو اونلی می چې انتخاب کړئ، نو نور نشي کولی چې تاسو په خپل پوسټونو کې ځان سره ټیګ کړي. دریم که تاسو غواړئ چې وګورئ تاسو څومره نن ورځ فیسبوک څخه استفاده کړې ده یا پرون ورځ یا په دې هفته کې تاسو څومره د فیسبوک څخه استفاده کړې ده، نو تاسو کولی شئ چې هغه وخت خپل وګورئ. نو تاسو به راځئ په دې درې لاینو باندې به کلیک کوئ. بیا به په دې لاندې برخه کې سیټینګز اینډ پرایوسي باندې کلیک کوئ. په دې ځای کې ګورئ لیکلي یور ټایم آن فیسبوک، تاسو به راځئ په دې باندې به کلیک کوئ. په دې ځای کې تاسو ته ښودل کېږي چې تاسو د نن ورځې د فیسبوک څخه څومره استفاده کړې. ګورئ 1 ساعت 51 دقیقې. همدارنګه په دې ځای کې هم تاسو ته ښودل کېږي د تېرې ورځې، په دې ځای کې د هغه مخکې ورځې چې کوم په دې هفته کې دي، البته هغه ټول تاسو ته په دې ځای کې ښودل کېږي چې تاسو څومره د فیسبوک څخه استفاده کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ټایم لیمټ سیټ کړئ، یعنې تاسو که چېرته نیم ساعت یا 1 ساعت د فیسبوک څخه استفاده وکړئ، فیسبوک دې تاسو ته یو میسج درکړي یا یو میسج یا نوټیفیکیشن دې تاسو ته درکړي چې تاسو 1 ساعت پوره شو د نن ورځې. نو تاسو کولی شئ له دې ځای نه چې سیټ ډیلی ټایم ریمایندر، تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. ګورئ ما 1 ساعت په دې ځای کې انتخاب کړی. تاسو کولی شئ چې هر څومره تاسو غواړئ د فیسبوک څخه استفاده وکړئ هره ورځ، او له هغې وروسته تاسو ته یو ریمایندر درکول شي یا نوټیفیکیشن درته راشي چې تاسو 1 ساعت پوره شو یا نیم ساعت پوره شو. نو له دې ځای نه تاسو کولی شئ چې 2 ساعته 3 ساعته یعنې څومره چې تاسو د فیسبوک څخه استفاده کوئ او له هغې وروسته تاسو ته یو میسج یا ریمایندر په شان راشي، نو تاسو کولی شئ چې له دې ځای نه دا هم سیټ کړئ. دا په دې خاطر ښه دی چې تاسو ته معلومیږي چې تاسو هره ورځ د فیسبوک څخه څومره استفاده کوئ. او همدارنګه که چېرته تاسو 1 ساعت د فیسبوک څخه استفاده وکړه، نو تاسو کولی شئ چې نور فیسبوک بند کړئ، ځکه په دې سره به تاسو که چېرته ډېر عادت شوي یاستئ، ډېر زیات د فیسبوک څخه استفاده کوئ، نو تاسو کولی شئ چې د دې په واسطه باندې هغه ټایم لیمټ کړئ. څلورم که چېرې تاسو غواړئ چې ډېر پوسټونه په یو ځل باندې له خپل ټایم لاین څخه ډیلیټ کړئ، نو تاسو به راشئ خپل ټایم لاین ته، خپل پروفایل ته به راشئ. په دې لاندې برخه کې تاسو ته معلومیږي سیټینګز په نوم باندې یو آپشن دی. ګورئ کله چې پوسټ کوئ تاسو په دې ځای کې د سیټینګ یو آیکن هم تاسو ته راښکاره کېږي. تاسو به څه وکړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ.
ګورئ تاسو ټول پوسټونه په دې کې موجود دي. که چیرې تاسو ډېر پوسټونه په یو ځل باندې ډیلیټول غواړئ نو تاسو به دا ټول انتخاب کړئ. کوم پوسټونه چې تاسو البته ډیلیټول غواړئ نو تاسو به ټول انتخاب کړئ. دلته ګورئ د ډیلیټ آپشن شته ده، تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. دا کوم پوسټونه چې تاسو کړي دي او کوم چې تاسو انتخاب کړه دا به ټول په یو ځل باندې ډیلیټ شي. اکثره دوستان په دې کې مشکل لري او بیا د ځینې نور سافټویر څخه استفاده کوي چې د هغې په واسطه باندې دوی زیات پوسټونه په یو ځل باندې ډیلیټ. خو فیسبوک کې دغه آپشن له مخکې نه اویلیبل دی، موجود دی چې تاسو کولی شئ چې له دې نه استفاده وکړئ. خو که چېرته نور اپلیکیشن څخه تاسو استفاده وکړئ هغه اپلیکیشن کولی شي ستاسو ډیټا غلا کړي، یعنې ستاسو تلیفون شمیره، ایمیل، همدارنګه پاسورډ کولی شي چې ستاسو حتی کې اکاونټ هیک شي. نو کوشش وکړئ چې د نورو کوم پلی سټور کې ډېر زیات اپلیکیشن شته چې هغې نه تاسو استفاده ونه کوئ. کوم آپشنز چې په دې فیسبوک کې له مخکې نه موجود وي تاسو کوشش وکړئ چې له دې نه استفاده وکړئ. پنځم، کله چې تاسو تصویر یا همدارنګه ویډیو په فیسبوک ته اپلوډ کوئ هغه بای ډیفالت ایچ ډي کوالټي کې نه وي، یعنې په ښه کیفیت کې نه وي. که چېرته تاسو غواړئ چې کله چې تاسو یو تصویر یا ویډیو اپلوډ کوئ هغه د په ایچ ډي کوالټي کې راشي، یعنې ښه کیفیت کې دې راشي، تاسو به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به تاسو لاندې برخې ته راشئ. په دې کې ګورئ لیکلي میډیا اینډ کانټاکټس. تاسو به څه کوئ؟ په دې باندې به کلیک کوئ. ګورئ دلته مختلف آپشن دي، تاسو کولی شئ چې کله هر که چېرته تاسو غواړئ چې کوم تصویرونه چې تاسو فیسبوک ته اپلوډ کوئ یا کوم ویډیو چې اپلوډ کوئ هغه د په ایچ ډي کوالټي کې راشي، یعنې ښه کیفیت کې دې راشي. تاسو ګورئ له دې نه دا آپشن آن کولی شئ چې اپلوډ فوټوز ان ایچ ډي. تاسو به څه کوئ؟ دا آپشن به آن کوئ. همدارنګه اپلوډ ویډیوز ان ایچ ډي تاسو به دغه آپشن هم آن کوئ. په دې سره به تاسو هر یو تصویر چې تاسو اپلوډ کوئ یا ویډیو اپلوډ کوئ هغه به په ایچ ډي کوالټي کې اپلوډ کیږي او نور څوک به په ایچ ډي کوالټي کې کتلی شي. شپږم، کله چې تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ هغه په خپله پلی کیږي. ګورئ دا ویډیو زه ګورم هغه ورسره څنګه هر یو آټو پلی کیږي، یعنې په خپله پلی کیږي، زه نه پلی کوم. که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو ډیټا وساتل شي، یعنې کله چې تاسو انټرنیټ فعالوئ او تاسو ویډیو ګورئ هغه ویډیو خپله پلی کیږي نو په دې سره ستاسو ډیټا ډېر زیاته مصرفیږي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه آټو پلی بند کړئ نو تاسو کولی شئ چې د سیټینګ نه یې بند کړئ. تاسو به په دې 3 لاینو باندې کلیک وکړئ، را به شئ سیټینګز اینډ پرایویسي ته. په دې کې به تاسو سیټینګز باندې کلیک کوئ او لاندې برخې ته به تاسو راشئ میډیا اینډ کانټاکټس ته، تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. ګورئ په دې کې آپشن درکړی چې آټو پلی آن موبایل ډیټا ان وائی فای کنیکشن. خیال دې نه تاسو کولی شئ چې هغه انتخاب هم وکړئ. که چېرته تاسو موبایل ډیټا نه استفاده کوئ او همدارنګه وائی فای نه هم ځینې وخت کې استفاده کوئ او آټو پلی یعنې دا ویډیو دې په خپله پلی شي، تاسو دغه آپشن په دې کې انتخابوئ. او که چېرته غواړئ چې هیڅ کله هم یعنې که چېرته وائی فای وي او که تاسو خپله د موبایل ډیټا وي نو ویډیو دې آټو پلی نه شي، یعنې په خپله د پلی نه شي، نو تاسو به نیور آټو پلی په دې کې انتخابوئ. هغه ویډیو به هیڅ کله هم په خپله نه پلی کېږي بلکې تاسو به ورباندې کلیک کوئ، له هغې وروسته به پلی کېږي. خیر نو دا د فیسبوک شپږ مهم سیټینګز. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک کړئ، همدارنګه نورو سره هم شریک کړئ تر څو ټولو ته ورسیږي. که چیرې تاسو هر قسمه پوښتنه لرئ فیسبوک کې یا موبایل یا همدارنګه د کمپیوټر په نورو برخو کې نو تاسو کولی شئ په لاندې کومنټ کې ماته هغه پوښتنه ولیکئ. انشاءالله زه تاسو ته فیسبوک کې ځوابوم. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.